अरमान दे अरमान दे अरमान दे सुमी सुमी बच्चे देखो राशा जी मम्मा जान सवय دا وګوره دا تصویر وګوره لګه دا رابعه ستاسو پر را لګلې دا څه دي دا رابعه را لګلې ستاسو لپاره دا ډېر ښه هلک دی د بابا جانې دې هم ډېر زیات خوښ شو د هغې مازغه خراب دي څه مطلب هغه چې ما یو ځل د دې رشتې نه منې کړې وه نو بیا ولې تاسو تصویران رالیږي ولې ما سره ډبل گیم کوي ولې ته به واده نه کوې کوم به خو په خپلې مرضۍ په خپله خوښه تاسو زما فکر ولې کوئ زما د واده دومره چې موږ ستا د واده فکر نه کوو نو څوک به دې د واده فکر کوي ها خو رابعې ته هېڅ حق نه جوړېږي چې هغه ماله رشتې ګوري سمي هغه ستا خور ده هغه زما خور نه ده خدای خبر ولې ما د دې کوره وباسي هغه به ولې تا د دې کوره وباسي تاسو ته خو څه ویلی نه شم خو هغې له به دا ما خوران کم سمي دا څه بدتمیزي ده دې کې د بدتمیزي څه خبره ده اوس خو شپه ده چې سهار شي نو بیا به ګورې زه څه کوم زما خبره وره سمي یا خدای پاک داسې لیونی جینۍ ده اډو په خپلو ښه بد نه پوهېږي رابعه 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 خیر خو دی رابعه څه شوه طبیعت ډېر زیات خراب دی ځکه زم نن د افس نه لیټ شو ما نه تپوس کړی دی چې تاسو افس ته روان یې یا لیټ شوئ رابعه څه شوه په ارام خبره کوو دلته راځه کښېنه پرېږده زما لاس ته زما ډېر فکر کوي ښه ووایه څه چل شوی یو ځل چې ما منې کړې وه چې زه واده نه کومه بیا ولې زما د رشتې تصویران خلکو ته ښیي هغه ولې زما رشتې ته دونه فکرمنده ده هغه ولې زما د واده فکر کوي پلیز سومی کول ډاون په ارام هم دا خبره کېدی شي ډېر فکر دی درسره ځکه چې ستا بیګم صاحبه به ډسټرب شي ډېر زیات خیال یې ساتي نو خیال به نه ساتم ښځه مې نه ده که ته به ډېر خفه کېږې نو په خپل زبان یې پوهه کا زما معاملو کې دې ګوتې نه وي کنې ښه به نه یي ورته ګینې څه به وکړې کنې نو دا مخ به دله وران کمه زه ستا په نیت ډېره ښه پوهه شومه سومی دا ته څنګه خبرې کوي زه به همداسې خبرې کومه دا پوهه که چې زما مور او پلار ته زما د رشتې تصویران نه ښیي زه به هم هلته واده کوم چېرته چې زما زړه غواړي پوهه شوې که نه کنې نوره دې پوهه کمه کوم عجیبه کار کوي چې هغه په مایکینو ته ولې تصویران ښیي شمس ما خو د هغې د ښېګړې دپاره خبره کړې وه تاسو یو ځل درشد ذکر کړی و که نه ځکه ما بابا ماما ته تصویرونه ولېږل پک شو که نه خو تا ته د هغې پته ده د مزاج بیا خو کم از کم داسې نه دي کور ته پنوي ما خو وی چې کور به ودان شي کور به پځې شي حضور چل آفس ته ځم ٹھیک ده الله پاک شمس لاره تا خو ټول بازار راړه الله دې وکړي چې ستا د خواهش مطابق الله مو نن وسې راکړي هم کمر پیدا شي د خیره خو دا دومره د لوبو څیزونه یاره دا مې خپل وسیله راوړي دي نه راوړي خو د وسیله دي خو زه دا په پاکستان کې لږ دي
چې دلته نه به دا بوجونه وړو. ښځې ګوره بهر نه چې څوک چا له ستنه هم وروړي که نه نو په هغې هم هغه خوشحالېږي. دا یو نفسیاتي عمل دی. تاسو له خو بزنسمین نه پکارو چې نفسیاتي ډاکټر وی. پخوا به چې کلي نه څوک تله که نه ښار ته چا کره نو هغې به ځان سره د پیو بوتلې ګوړه شړشمو ساګ جوار اوړه دا غوټې به یې د ځان سره یوړې او هغه خلک به پرې ډېر زیات خوشحالېده. بالکل هغه د جوار وړو او د شړشمو ساګ کې چې څومره مینه یې که نه د هغې اندازه لګول ډېر زیات ګران دي. څومره په مینه باندې کلي خلک دا څیزونه راړي او د ښار خلک دا تبرک ګڼي ځکه چې د دې کې ډېره زیاته مینه وي. هسې دا لاجک ستاسو بالکل ټیک دی. I am always right. Yes, you are always right. تاسو ټول عمر ټیک ویلي دي. ګوره سومې تا عزت کولو نو زه کابل ته کې راغلم خدای زه روزانه تا سره نشم ګرځېدی. خپله د ماماجي مونږ وکتو. زه خو دا غواړم چې ټوله دنیا وګوري. دا ته څه فضول خبرې کېدی یار. ښځه ټیک ده زه به نه کوم داسې خبرې لیکن که ته سل ځله هم وغواړې نو ته ما نشې اګنور کولی. چېرته یو بېرنګه مجسمه رابیا او چېرته زه نه د هغې څه فیلینګ شته او نه د هغې څه ایموشنز شته. अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल. وعلیکم السلام. جلوري څنګه ما خو وختیم ټلیفون کړو خو تا اوچت نه که خیر خو دی که نه؟ طبیعت مې ټیک نه و سر راماندې ګرځي او لږ ساعت مخکې مې الټۍ هم وکړې. خیر دی بچې خیر دی. په دې ورځو کې عموما داسې کېږي کله د بنده په زړه باندې بوج وي کله الټۍ راځي. ته فکر مه کوه ښه او که داسې ونه شي که نه نو بیا چې کوم زهریله مواد په جسم کې دننه وي که نه هغه راونځي نو بیا خدای مکه په ماشوم باندې اثر کېږي که نه. خیر دی ښه داسې کېږي ته فکر مه کوه ښه. نه بیبي ګل نور اوس ټیک دي. بچې شمس وایي ها خوشحاله خو دی که نه؟ او جی ډېر زیات خوشحاله دي. د هغې خوښ پې په ځمکه نه لګي. او که نه بچې اولاد خو د خدای لوی نعمت دی او دا خو د الله په نعمتونو کې هغه خوږه میوه ده چې یو پکې هم خوږه وخیږي که نه نو ټول عمر مور پلار ډېر خوشحاله او دغه خوږه میوه خوري. او دغه میوه که چېرته چینجنه وخیږي نو بیا بچې او که دغه میوه لږه هم چینجنه وخیږي نو بیا هم دغه مور پلار وتوکي او خپې پرې راکاږي. دا د الله شکر دی بچې چې زمونږ میوه خوږه ده او الله تعالی دې زمونږ د دې میوې نسل هم مخکې خوږ وخیږي. آمین انشاءالله همداسې به وي. آمین بچې. بچې درون کار مه کوه ښه او ځان ډېر ستړی کوم نه. او بله خبره راته وکړم د کمر نیکه دومره ډېرې زیاتې کیلونې اغوستې دي د لوبو څیزونه یې دومره ډېر زیات اغوستې دي جاز به انشاءالله ډک راوړم درله. ځان له ولې تکلیف ورکوي کیلونې خو دلته پاکستان کې هم ډېرې دي. بچې دا د هغه سود دی. الله دې تاسو له ډېر ژوند درکړي. تاسو زموږ ډېر خیال ساتئ. بچې ته زموږ لوري او مور او پلار د خپل لور ډېر زیات خیال ساتي. ښه بچې انشاءالله مونږ به د مخکې میاشت کې در روان یو. تر هغه وخته پورې خپل ځان خیال ساته او شمس ته مې ډېر ډېر سلامونه وایه ښه. هر کله راشئ بیبي ګل د ځان ډېر زیات خیال ساتئ. ښه ده اصول لوري د الله په امان. ٹھیک ده الله پامان. شگفتی یو کپ چای راوړه. ګوره سومې
په هر انسان کې څه نه څه خامي ضرور وي هغه نامکمل هغه پاتې شو رابعه خو زما ډېره زیاته خوښه وه ما هغې سره لف میرج کړی چې رابعه دې خوښه ده نو بیا زه څه یم ګوره سومي ته یو ډېره ښه جینۍ او زما د الله نه دا امید دی چې تا ته به یو ډېر ښایسته ښکلی ځوان ښکلی لایف پارټنر ملو شي زه نور بل څوک نه غواړم شمس دا ناممکنه ده سومي ولې ناممکنه ده ته چې وغواړې هر څه کولی شي ته رابعې له ایووشن وکړه ته څه وې دا ته دومره خود غرضه ما کله دا سوچ هم نه کړی تا چا سره د زړه نه مینه نه ده کړې ځکه ما ته خود غرضه وایي مینه چاته دا وایي چې ته د هغه د حاصلولو لپاره ټول هاتونه کراس کړه تر دې حده پورې چې ته د چا قتل وکړه سومي ډېره د افسوس خبره ده ستا په دې سوچ باندې افسوس دی بیبی راس دیکھو راس کې نه تاسو بیبي زه تاسو له ګرم ګرم پیروړم او فایډم ته په مې پرېدا څه پټې مټې روډه او دا فون مال راکا کې دې شي خانجي فون راغلی وي بیبي تاسو دا په واخلئ مړې دا په دې څه د پاره روړل بیبي دا تاسو لپاره ښه دا ګرم ګرم پې دي تاسو دا اوس ورېږئ چې زه پکې څه اکلارا السلام علیکم وعلیکم السلام دا ولې کینه وخذ کینه دا په څه باندې کشر خان دا وګورئ که نه دا یې دلته تینده کوخړو ټیبل سره یار خیال کې سړی که نه دا په ورته ورکړه چې وڅکي چې دا نسکي زه خو ورته وایم نه وې بیبي ولې نسکي دې د لاسه خو دې ته ویکنس کېږي که نه دا کار مه کوه اوس که واله شابه دا ته یې واله که نه دې خوا که دا خواکي چې ډېر زیات کړی پکلارا ټیک ده ټیک به شي زما د یو کپ چای جوړې کړه جی کشر خان سل مې ته ویلي د خپل خیال ساته دا وګوره د ویکنس د وجې نه دا نوکم مات شو ویکنس نه دی تاسو دواړه ما پسې شوې سکه ما په هاسپټل ته تللی وې او تللی ما ډاکټر څه وویل ډاکټر یې ویل چې دلته اډمټ شه ستا طبیعت ټیک نه دی ځکه خو درته وایم که نه چې لږ غونته کې خوراک خاله ډایټ خاله هغې نه پس به ته سټرانګ فیل کوې چلو بهرحال دا پې اوس کوس دا ناممکنه ده سومي ولې ناممکنه ده ته چې وغواړې هر څه کولی شي ته رابعې له ایووشن وکړه ته څه وې دا ته دومره خود غرضه ما کله دا سوچ هم نه کړی تا چا سره د زړه نه مینه نه ده کړې ځکه ما ته خود غرضه وایي مینه چاته دا وایي چې ته د هغه د حاصلولو لپاره ټول هاتونه کراس کړه تر دې حده پورې چې ته د چا قتل وکړه سومي ډېره د افسوس خبره ده ستا په دې سوچ باندې شمس تاسو پس سوچ کې لاړې داسې خاص نه بس هم ستا باره کې مې سوچ کولو ښځه زیات سوچ مه کوئ تاسو ځان فرش کې صحیح ده زه هغې ته وایم چې ډوډۍ ولګي هغه به وشي ځه ته پې وڅښه ما ورته تاسې هم چاونه ویلي دي تا به ډوډۍ وکړه ټیک ده ها نو تاسو امپورټ ایکسپورټ کار کوئ ها السلام علیکم وعلیکم السلام دا چې زموږ لور ده سومي ماما دا څوک دي دلته ولې راغلي دي بچې دا رابعه چې هغه پکچر را لېږلی و ارشد او د هغې والده دي ماما ما تاسو ته ویلي نه و دلته به څوک نه راځي دوی بیا ولې راغلي دلته
زئی شابه لاړ شئ دلته نه پاسئ شابه پاسئ बहुत बदतमीज हो आप। राबिया ने तो आपकी बहुत तारीफ की थी। आप में और राबिया में बहुत फर्क है बीबी। आओ आओ په ما کې او په رابعه کې ډېر فرق دی ته به اوس موږ ته تمیز ښایي پاسئ شابه دلته نه وځئ ماما زه چې ځو موږ خو څه بېزته نه یو راغلي دلته شابه شابه ځئ وځئ स्वामी बदतमीजी मत करो लाड़ से कमरे तक। बहन पहले अपनी बेटी की परवरिश करो फिर इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना। ځئ ځئ پاس ځئ شابه सुमी دا څه بدتمیزي ده مکه وداسي इस जुबान पे बेटी सारी उम्र घर ही बैठी रहोगी। ما ته ضرورت نشته د رشتې تاسو ځئ شابه سومی دا څه بدتمیزي ده ډیره بدتمیزي دوکا حدم زیاده بابا دا زما زندگی ده او زما د زندگۍ چاته حق نشته دی زه به د خپلې زندګۍ په خپله فیصلې کوم بل څوک نه زه جنې کریمه داسې کې په پیغلې جینۍ به لاس اوچته وی ته ګورې نه چې دا څه کې لګیا ده دا ټوله زما غلطي ده که احسان سره مې رخصتي کړې وې نو دا لانجې خو به نه وې که نه زما یو خبره واورئ که تاسو په ما زبردستي وکړو نو زه به دا کور پرېږدم وایي داسې کوې وجنې یې کو وجنه مې سبا به چا سره تښتېدلي نو چاته به مخ هم نشم خولی پلیز کلی پلیز چپ شه ته حوصلې نه کار واخله د صبر نه کار واخله تاسو خو ټول عمر حوصلې نه کار اخلئ چې دا په تاسو څه وشو خلک به راپورې خاندي ظفر خان زو لکه څه پاتې راپاتې خو دننه نه دي نه یارو هر څه مې راواغېسته خو بس یو شی رانه پاتې شو اشنا بعضې اوقات موږ څیزونو ته ډېر اهمیت ورکوو خو د هغې دومره اهمیت نه وي یار ظفر ته ولې نه منې چې مینه یو حقیقت دی دا هم ضروري ده بالکل مینه ضروري شی دی خو تر هغې چې تر څو د هغې وجود وي احسان تاریخ روچت کو وګوره د چا د وجې څوک مري نه کو څوک مړه کېدی نن به نیمه دنیا نه وه یو مور چې کله مړه شي د هغې بچي یو څو ورځې خپئ هغې نه پس هر څه نارمل شي د یو مور نه زیاته مینه څوک نشي کولی معافي غواړم یار چې تا ته مې د مینې خبره وکړه مینه کوه خو په لیمټ کې اوس خپل کار سره مینه وکړه چې مخکې لاړ شي دا راته وایي څه ټایم به وځو 10 بجې مې فلایټ دی او یو خو ایرپورټ ته لار ډېره ده او دومره زیات ټرافیک دی نو خیال تک پکار دی ټیک ده ښه په خندا ښه په خوشحالۍ لاړ شه او مهرباني وکړه د دې ذهن نه د هر څه ډیلیټ کړه وګوره چې تر څو پورې د ذهن نه د هر څه ایستني تر هغې پورې ته کامیاب بزنسمین نشي جوړېدی یار ظفر کله کله سوچ کوم چې دا ښه دوست هم د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی لکه ځان واخله که نه که چېرته ته زما په ژوند کې نه وې نو تر اوسه پورې خو به زما په قبر باندې لوی لوی درب ولاړو یار تھینک یو بس که یار لکه اوس ما هم جړئ څه نه بغیر خو زه هم نیم کړی یم بس یار چې ګورې نوره څه نازکه خبره ونه کړه یقین وکړه چې ډېر په ګرانه مې ځان کنټرول کړی او که یو بله خبره دې وکړه که نه ګینې ګورې پاتې به شم درته نو وروره دا کارونه کې پاتې راته نه شي زه چې ځو ناوخته کېږي زم خو زم یارو خو پلیز زما دپاره سومي خیال ساته زه به ستا دپاره سهار ماښام د هغې حاضري لګوم زه هم د هغې خدمت به کوم ته مهرباني وکړه اوس زه چې ځو تنګ شو راباندې هو بوج هم در باندې که نه زه به په تا ولې تنګېږم خو د یو کې ته لا تللی نه یې خو خوی بوی دې بدل شوی دی چې ته زما په یو کې کوم باندې خفه کېږې نو یقین وکړه چې یو قدم به م وانهلم چې زما یار پکې خفه وي نو زه په یو کې څه کوم احسان ستا په تلو خفه کېږم نه
ستا په تلو خو به زما سترګې اوچتې شي دنیا ته به ویلی شم زما یار یو عظیم انسان دی یو غټ سافټویر انجینیر دی او په انګلینډ کې دی خو خفه په دې شوم چې ته زما دوستۍ ته ډېر سپک وکتل لا دې نه کې یار چې زه به ستا دوستۍ ته سپک وګورم د خدای په دې لویه خدایۍ کې خو یو ته زما یار زما دوست دی چې ته نه وې نو پته نه لګي چې زه به کوم ځای کې سروالی بروالی ګرځېدم پلیز چې ګورې ما نه خفه نه شي یار پلیز بس که نور مې جړې جوړ دی زه چې ځو یار دا ما سره په کسته باندې کوي ربیې ته زما سترګې ټیټول غواړې خو ته لا پوره ما نه پیژنې زه د خپل جنګ ټولو دپاره اور تم ټوپ والی شم په داسې ځای کې به دې وژنم چېرته چې ګوټو بم نه د هلو بچې په زور ما د کوره وباسئ په زور ما واده کول غواړې د ارشد مور ما بېعزته کا د کوره مې ویسته بیا که د چا رشته رالېږي نو سل ځل پې سوچ کوه آینده دپاره به زه د ستا لحاظ نه کومه ارشد کې څه کم دی ټیک ټاک هلک دی ښه سمارټ دی ښه مالدار دی زه ارشد سره واده نه کوم پوه شوې ته ارشد سره واده کې او که نه کې خو زه ستا دپاره رابعه نه شم پرېښودی ته به رابعه پرېږدې هغې له به طلاق ورکوې طلاق څه د ماشومانو لوبې خو نه دي که نه چې زه هغې ته طلاق ورکړم د امین او څه پټپټوله نه دی ما تا سره هېڅ پټپټوله نه دی کړی زه ارشد سره واده نه کوم پوه شوې نه کې ته ما سره مینه